بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ موږ غواړو چې یو پروګرام څنګه کړلی شو خلاص کو، یو فایل څنګه کولی شو خلاص کو، یو فولډر څنګه کولی شو خلاص کو د څو مختلفو طریقو. خو اول موږ راځو نن ورځ د وینډو 7 مربوط ام اس پینټ وایو. ام اس پینټ په باره کې خبرې کوو د څه شي لپاره استعمالیږي او څنګه کولی شو چې په دې کې موږ او تاسو مختلفې رسامۍ وکړو، څنګه کړلی شو چې په سکین شوي اسنادو او عکسونو کې تغیرات راولو. دغه ټول کارونه انشاءالله موږ په ام اس پینټ کې سرته رسوو. باید په یاد ولرو چې ام اس پینټ د وینډوز 7 یو فیچر ده، یو ټول ده چې موږ پکې رسامۍ کړلی شو او موږ پکې په سکین شو اسنادو او تصویرونو کې تغیرات راوستلی شو. او دا په یاد ولرئ چې د فوټوشاپ کورل ډرا په نسبت په دې کې کم تغیرات راوستلی شو، یعنی کم کارونه سرته رسولی شو. تاسو نشئ کولی چې د کورل ډرا او فوټوشاپ په شکل کې تصویرونو کې مختلف قسمه تغیرات او مختلف قسمه ښکلا ورکوي. خو راځو ام اس پینټ پروګرام د څو مختلفو لارو چلند کوو، څنګه کولی شي چې په هغې کې خپل کار ترسره کړو. اول خو د ماوس پاینټر راخلو. ماوس پاینټر په باره کې موږ خبرې وکړلې. دغه ډیسکټاپ باندې چې خورېږي دغه د څه وایي؟ ماوس پاینټر وایي. ماوس پاینټر راخلو، دلته په سټارټ بټن باندې چپ کلیک کوو. هر کله مو چې چپ کلیک وکړ څو مختلفو لاره موږ کړلی شو دغه پروګرام خلاص کړو. اول راځو سرچ بکس کې ورته د هماغه پروګرام نوم لیکو. سرچ پروګرامز ان فایلز، یو فایل خلاصوي او که پروګرام. موږ یو پروګرام خلاصوو. کوم یو پروګرام؟ ام اس پینټ. څه ورته لیکو؟ پینټ. پیدا یې کړ، هلته پاس تیار سلیکټ د پیدا یې کړ. اینه وروسته انټر یا په دې ځای باندې کلیک کوو. ام اس پینټ موږ ته څنګه کېږي؟ خلاصیږي. دغه اوسنی شکل دغه انټرفیس د ام اس پینټ انټرفیس دی. یا په بل ډول په بله طریقه راځو سټارټ مینو کې دلته هم موجود دی ام اس پینټ. پین باندې کلیک کوو، موږ ته هم خلاصیږي. او بله طریقه سټارټ آل پروګرامز اینه وروسته اکسیسریز. دغه لیست کې به چې ولټوو اکسیسریز باندې کلیک. اینه وروسته راځو چې ته پینټ. دا یې دریمه طریقه. او په بله طریقه هم کولی شو چې پینټ پروګرام خلاص کړو. چیرته ځو؟ رن کې څه ورته لیکو؟ ام اس پینټ. اینه وروسته انټر یا اوکې. یا هم موږ ته ام اس پینټ خلاص شو. او که چیرته وغواړو مثلا دلته رن موجود نه وي، اکثره وینډوز 7 کې په دې حالت کې دلته رن موجود نه وي. دې باندې وروسته خبرې کوو چې سټارټ مینو ته څنګه رن بټن اضافه کولی شو، رن کمانډ. خو که چیرته موجود نه وي د دې لپاره د شارټ کټ نه هم استفاده کړلی شو. شارټ کټ چې وینډو لوګو کې جامع آر په کیبورډ کې رن ډایلوګ موږ ته خلاصیږي. دلته څه کوو؟ د هماغه پروګرام نوم ورته لیکو، کوم پروګرام چې موږ خلاصوو. خو هغه نوم چې هغه سیستم پیژني. او که سیستم ته ورپېژندل شوی نه وي نشئ کړلی چې مربوطه پروګرام خلاص کوي. مثلا ام اس پین په بل نوم هم خلاصوو، پی برش. او دغه دویم شارټ کټ هم موږ تاسو استعمال. دینه وروسته که چیرته وغواړو د دې پروګرام یا همدغسې نورو پروګرامونو دپاره شارټ کټ جوړ کړو، څنګه کولی شو؟ راځو سټارټ کوم ځای کې د ام اس پین پروګرام چیرته چې موجود وي، مثلا آل پروګرامز اکسیسریز اکثره دلته موجود وي. پینټ رایټ کلیک په پینټ باندې څه شی؟ رایټ کلیک. پراپرټیز. اینه وروسته پراپرټیز. په دغه پین پراپرټیز ډایالوګ کې به څه شی انتخاب کړي؟ شارټ کټ ټیپ به انتخاب کړي. شی شارټ کټ ټیپ. هر کله مو چې دا انتخاب کړ دلته راځو شارټ کټ کی ته. شارټ کټ کی باکس کې ودرېږو، د خپلې خوښې یو حرف په کیبورډ کې انتخابو.
مثلا پی من او تاسو انتخاب کړه، فقط تاسو پی پریس کړئ، په خپل کنټرول الټ اضافه کیږي، پی تاسو انتخاب کړل، اینه ورسته اوکی. کچیرته بیا ځل د پاره مونږ په کیبورډ کې کنټرول جمع الټ جمع پی وهو مکتبه دغه پروګرام خلاصيږي، کومي ودی پروګرام د پاره چې موږ او تاسو شارټکټ جوړوي. هم دغه طریقه د نور پروګرامونو د پاره هم کارولای شي. اوکې، اوس دغه شارټکټ تطبیق او کنټرول الټ جمع پی موږ ته هغه پروګرام څنګه شو خلاص شولو. دا خو د خلاصولو مختلفې طریقې د پینټ موږ او تاسو زده کړي. ښه، اوس راځو پینټ د څه لپاره استعمالیږي. موږ تاسو په سر کې وویل چې پینټ په مرسته موږ کړلی شو مختلفې رسمۍ وکړو، په سکین شو اسنادو او تصویرونو کې تغییرات هم راولو. دغه د پینټ انټرفیس یعنی ظاهري شکل دا چې د دې په مرسته موږ کړلی شو مختلفې رسمۍ وکړو، هغه رسمۍ ته مختلف رنګونه ورکړو، یا که چیرته موږ او تاسو کوم اسناد سکین کو سکینر په ذریعه سره یا یو تصویر د کامرې له لارې دلته کمپیوټر ته داخل کو کړلی شو، په هغې کې هم تغییرات راولو، په هغه به انشاءالله په راتلونکو درسونو کې وایو. اوس فقط د پینټ په ظاهري انټرفیس باندې خبرې کوو. دغه د پینټ پروګرام مکمل انټرفیس دی، دغه ټول پرده انټرفیس جی یو آی انټرفیس دی. ښه، اوس راځو دغه پسنۍ برخې ته څه وایي. دغې لیکې ته شنې لیکې ته دې ته وایي ټایټل بار، او درې خو پوهېږئ چې دې ته کیپشن یعنی کنټرول بټن هم وایي. او دلته راځو دغه ته څه وایي، دې ته کویک اکسس ټول بار. کویک اکسس ټول بار وروسته به په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کار کوي. دې نه وروسته دې ته وایي مینو ټیبس. مینو ټیبس دې نه وروسته دې ته څه وایي پینټ بټن. لکه څه رقم چې په 2000 وینډوز ایکس پی کې مینو شکل وه، په دې کې هم د مینو له لارې ګټه اخیستلی شئ، لکه نیو پن سیو سیوا سپرین وغیره وغیره. دې په باره کې به وروسته خبرې کوو. دې ته پینټ بټن او دې نه وروسته دغه لیکې ته څه وایي، دې لیکې ته وایي ریبن. دې ته څه وایي ریبن ویل کېږي. ښه، چې د پټې شکل لري. په نورو پروګرامونو کې وینډوز ایکس پی کې مینوګانو نه استفاده کېدله، او په دې کې د څه شي نه د ریبن نه استفاده کېږي چې د مربوطه مینوګانو ټول معلومات دلته په ریبن کې موجود او ځای په ځای شوي وي. ډېر ښکلی شکل لري، آسان د استعمال اسانه طریقه ده، آسان انټرفیس لري. تاسو کړلی شئ چې په دې اشکالو باندې په اسانۍ سره کار تر سره کړئ. وروسته به په دې باندې په عملي ډول کار کوو. دې نه وروسته راځو هر کله مو چې یو ټیپ د مینو انتخاب کړ، په هغه مینو کې یو ریبن موجود وي، ریبن کې معلومات کمنډونه ځای په ځای شوي وي، بیا په هغه ریبن کې هر یو شکل مربوطه ټول کمنډونه په یو ګروپ کې ځای په ځای شوي، لکه دلته کلیبورډ، پیسټ، کټ کاپي، او دلته د سلیکټ، او دلته د ایمیج د سلیکټ، کراپ، ریسایز یا یو بل طرف ته اړول. ټولز دغه ټولز دي، دا برشز، او دا بیا دی شیپس مربوط ګروپ دی، دغه بیا دی لاینونو سایز، او دغه بیا دی رنګونو ګروپ دی، او دغسې ویو مینو هم کړله شو. په دې باره کې به وروسته خبرې کوو. دې ته وایي ریبن. دې نه وروسته دغه لاندې صحیح ده، دغه مکمل سپینې صحیح ته څه وایي ډرایوینګ ایریا، چې موږ کړلی شو په دغې ځای کې خپله رسمي سرته ورسوو. لکه زه اوس راځم دلته غواړم یوه دایره رسم کړم یا بیضوي رسم کړم، موږ کړلی شو چې په دې شکل یو بیضوي، یوه دایره، یو ګلاس شکل رسم کړو. خو وروسته به انشاءالله په دې ډول موږ تاسو مختلف کارونه سرته رسوو. کړلی شو داسې اشکال پکې جوړ. ښه، دې نه وروسته دغه ښي طرف او دغه لاندې طرف دغو لیکو ته څه وایي؟ دې لیکو ته وایي سکرول بار. یو ته یې ورټیکل یعنی عمودي سکرول بار چې مونږ کړلی شو
خپل صفحه د پینټ ښکته پورته پرې کش یا په دې ځای باندې ایرو باندې کلیک کول پاس طرف او لاندې طرف یې دلته نیسو کش کوئ کلیک واسطه سره او دغه لاندې ته څه وایي horizontal scroll bar چې په افقي ډول ښي طرف چپ طرف خپله صفحه پې کش کولی شو دې نه وروسته دغه لاندې صحیح ته څه وایي دې صحیح ته وایي سټیټس بار څه شی سټیټس بار چې موږ ته د پروګرام حالت ښیي مثلا تاسو پیج څومره ده ستاسو شکل څومره رسمیږي دلته راځو یو شکل رسمو چې دلته ودرې کوم ځای کې موقعیت لري دغه موږ ته موقعیت ښیي د خپل پیج دلته ښیي دلته موقعیت ښیي او دلته موږ ته عمودي افقي شکل کې یو شکل رسموي او دغه د مکمل پیج سایز ښیي راځو یو شکل رسمو څومره اندازه دغه موقعیت او دغه ښي طرف کې اندازه د یوه شکل چې څومره اندازه کې ته دایره رسم کړه څومره اندازه کې د مستطیل رسم کړ وغیره وغیره وروسته به انشاءالله خبرې کوو دې نه وروسته زوم بټن که چېرته موږ تاسو غواړو خپل صفحه زوم کو نږدې یا لرې کو کړلی شو چې منفي طرف ته وړوکي او مثبت په طرف زوم غاټ کو شکل موږ ته غاټ وښي خو په یاد ولرئ چې عادي حالت څومره وي سل فیصده عادي حالت سل فیصده وي نارمل سایز دا خو موږ او تاسو د پیل په باره کې لنډې خبرې وکړلې که غواړو دغه پروګرام د څو مختلفو لارو باندې هم کړو کولی شو یو خو په ټایټل بار کې دغه کیپشن کنټرول بټن کې کلوز بټن باندې کلیک کول معلومات سیو کوي او کنه نه سیو کوو دا یوه طریقه او بله طریقه دلته پینټ بټن ته راځو اکزیټ باندې کلیک کوو دا یې دوه طریقې او بله طریقه د شارټکټ نه استفاده کوو آلټ جمع F4 که چیرته ځنه په ځینو کمپیوټرونو کې فانکشن کی فعال وي د هغې د آلټ بټن دپاره به د فانکشن کی هم پریس کوئ فانکشن کی جمع آلټ جمع F4 صحیح شو دې نه وروسته که چیرته بلې طریقې نه استفاده کوو نو کولی شو آلټ جمع سپیس دغه مینو درته خلاص شي په دې مینو کې څه شی انډرلاین دي سی انډرلاین ده سی معنی کلوز د آلټ بټن سره که چیرته تاسو کار ترسره کول غواړئ یعنی که چیرته یو کمانډ شارټکټ ونه لري موږ کولی شو د کیبورډ له لارې د آلټ بټن په مرسته یو کمانډ ترسره کړو هغه څنګه آلټ کومه مینو کې کار لرئ هر مینو هر ټیپ سره یو حرف په بکس شکل کې پیدا کیږي مثلا ځو فایل مینو ته اف معنی فایل مینو ته ځو پین ته اف فایل مینو خلاص شوه بیا چیرته ځو په دې کمانډونو کې بیا چیرته ځئ کوم یو کمانډ ترسره کوئ همغه کمانډ به انتخاب کړئ مثلا اکزیټ کیږو اکزیټ کې چې انډرلاین دی ایکس په بکس کې هم ایکس ښیي اکزیټ کې چې انډرلاین دی ایکس او په بکس کې هم ایکس ښایي نو کړلی شو چې د آلټ پروګرام په مرسته هم دغه کار ترسره کړو ایکس وهو د پروګرام نه خارجېږو همداسې نورې طریقې او که چیرته د کیبورډ له لارې موږ او تاسو دغه پرده وینډو د پینټ غاټه یا وړه او یا هم سایز وړوکی غاټ کو یا یو بل طرف ته کش کو آلټ جمع سپیس ریسټور کې چې انډرلاین دی آر انډرلاین دی آر وهو موږ او تاسو وینډو ریسټور کیږي وړه شکل کې ښیي ریسټور بیرته کې غټو آلټ سپیس موو حرکت ورکوو ښي طرف چپ طرف ته حرکت ورکوو لاندې پاس ښي طرف چپ طرف حرکت ورکوو موو کې چې انډرلاین دی ایم انډرلاین ده ایم پریس کوو ایرو کې نه استفاده کوو کیبورډ کې کوم طرف چې کش کول غواړئ کش کولی شئ نو وروسته انټر ووهو آلټ سپیس
سایز یې غټوو یا وړیکې کوو. سایز کې چې انډرلاین دی ایس انډرلاین د ایس وهو کیبورډ کې لاندې طرف غټیږي ښي طرف غټیږي او طرف وړیکې کیږي پاس طرف هم وړیکې کیږي انټر دین اوس آل سپیس مینیمایز که چیرته وغواړو دغه وینډو مینیمایز کو د دې بټن وظیفه تر سره کوي. مینیمایز کې څه شی ان انډرلاین مینیمایز که چیرته بیا پیدا کول غواړو آلټ جمع ټیب وهو آلټ جمع ټیب او که چیرته بیا و مکسیمایز کو مکسیمایز کې چې انډرلاین دی ایکس انډرلاین دا ایکس وهو مکسیمایز کیږي آر جمع سپیس کلوز که چې انډرلاین دی سی انډرلاین دا او داسې نور. دا و د پین په باره کې لنډ معلومات څنګه خلاصولی شو څنګه کلوز کولی شو او د انټرفیس په باره کې مو لنډ معلومات درکړل. هیله ده چې د تاسو دپاره به د استفادې وړ وګرځي خو باید یې ونه کړو چې کلوز او دغه ماکسیمایز ریسټور او ورپسې مینیمایز او بیرته ماکسیمایز. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به د دې پینټ په باره کې په مفصل ډول خبرې کوو. دغه ټول شیان به استعمالوو څنګه استعمالیږي ګټه یې څه شی ده او څنګه په سکین شو اسنادو یا تصویرونو کې تغیرات راوستلی شو. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به د دې په اړه مفصل معلومات درکوو. ستاسو د کامیابۍ په هیله.